بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د ربیع الاول میاشتې 5مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د وږمې میاشتې 9 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د عامې روغتیا وزارت د معین لخوا د انجیل ولسوالۍ په جلوارچه کلي کې د یوه روغتیایي مرکز د ودانۍ د پرانیستلو مراسم. د هرات ښاروالۍ ادارې له لورې د 22 میلیون افغانیو په ارزښت تر کاریزک پله پورې پروژه پرانیستل. او د ولایت مقام کې د پولیو د ولایتي کمیسیون غونډه جوړېدل. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمر یم. د ملي دفاع وزارت شاوخوا 1000 تنو ځواکونو د هرات 200 الفاروق اردو څخه د نظامي او عقیدتي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړه. په همدې موخه د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار، د ملي دفاع وزارت سرمفتش مفتي لطف الله حکیمي، د فراه ولایت مقام مرستیال، د پولیسو 555 ملي قطعې او د اسلامي پولیسو تربیوي مرکز قمندانانو او د 200 الفاروق الاردو مسؤلینو په شتون کې غونډه ترسره شوه. د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار وایي اردو په اسلامي نظام کې ځانګړی ځایګاه څخه برخمن دی او دنده لري چې د خپل ملت د عزت، ابرو او خاورې څخه ساتنه وکړي. هغه همدارا زیاته کړه چې اړتیا شته نظامیان د عصري نظامي زده کړو سربیره عقیدتي زده کړې هم وکړي. بلخوا هم د 200 الفاروق الاردو قمندان الحاج مولوي مطیع وویل دغه نظامیان به له فراغت وروسته په لویدیځ زون کې په دندو وګمارل سي. هغه همدارا ډاډ ورکړ چې په اسلامي رویه سمبال ځواکونو روزنې برخه کې به د هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. د پولیو واکسین ولایتي کمیټې ناسته د هرات ولایت مقام د دفتر رئیس الحاج مولوي محمد طیب نجات په مشرۍ، د پوهنې رئیس مولوي عبدالله امینی، د حج او اوقافو، ښاروالۍ عامې روغتیا، اطلاعات او کلتور ریاستونو استازو، د یونیسیف او دبلیو ایچ او مسؤلینو په شتون کې د ولایت مقام کې ترسره شوه. د ناستو ګډونوالو د پولیو سره مبارزې برخه کې خپل کړنې او لاسته راوړنې د غونډې ګډونوالو سره شریکې کړې. یادو ګډونوالو د پولیو واکسین په اړه د جمعې لمانځه، خطبو، رسنیو، ښوونځیو او ګذر وکیلانو له لارې پر آګاهي ورکولو ټینګار وکړ. په همدې حال کې د ولایت مقام د دفتر رئیس الحاج مولوي محمد طیب نجات ډاډ ورکړ چې سیمهیزه اداره د پولیو واکسین تطبیق برخه کې د روغتیایي کارکوونکو سره په بشپړ ډول همکاري کوي. بلخوا هم د نړیوال روغتیایي سازمان مسؤلینو د پولیو ناروغۍ سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دغه ناروغۍ له منځه وړلو برخه کې د افغانستان روغتیایي څانګې سره همکاري کوي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې لویدیځ زون کې هیڅ د پولیو مثبت پیښه نه ده ثبت شوې او په پام کې ده چې دا ځل هم 240,000 څخه زیات د 5 کالو څخه کم عمر لرونکي ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي. د عامې روغتیا وزارت معین هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه ولایت د انجیل ولسوالۍ په جلوارچه سیمه کې د یوه روغتیایي مرکز ودانۍ پرانیستله. د روغتیایي چارواکو په وینا دغه مرکز ودانۍ د IOM یا د مهاجرت د نړیوال سازمان په مالي مرسته جوړه شوې او په معیاري اسانتیاوو سمباله ده. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي پخوا له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو اوس په دغه مرکز په جوړېدو سره شاوخوا 15,000 کسان له روغتیایي خدمتونو برخمن سي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د عامې روغتیا وزارت د مرستیال په حضور کې د هرات د انجیل ولسوالۍ د جلوارچه په سیمه کې د یوه روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړل سو. د دغه روغتیایي مرکز ودانۍ چې د IOM مؤسسې په همکارۍ جوړه شوې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې او ټاکل شوې ده چې څه باندې 25 کلي له روغتیایي خدمتونو برخمن سي. تقریبا 8 پروژې ساختماني هغو باندې کار روان ده او نور هم اسلامي عمارت متوجه ده،
چې په خپل عادي بودیجه سره او داسې د ډونرانو پیسو سره هغه سره ملت ته سهولتونه برابر کړي، کلینیکونه او شفاخانې جوړې کړي او داسې په حوزوي روغتون باندې او داسې نور شفاخانې تلسیمیا لپاره هلته یو سنټر د برغه باندې کار روان ده او داسې نور شفاخانه اوس هغه الحمدلله مکمله ده، نن هغه افتتاح ته برابره ده، هغه افتتاح کېږي. د هرات د روغتیايي چارواکي وایي دغه مرکز په ټولو امکاناتو او پرسونل سمبال دی او په دغه مرکز کې شاوخوا 15,000 کسان د روغتیايي خدمتونو تر پوشش لاندې دي. یک تیم موبایل و همچنان یک تیم ما که در آشیانه صحی خدمات انجام میداد، در یک آدرسگی تداخل تیمی وجود داشت، جابجا شده. انشالله در آینده نزدیک و تشکیل مرکز صحی وارد پروژه هر یا پروژه صحت یا حالت ایمرجنسی وزارت صحت عامه قرار خواهد گرفت. په ورته وخت کې د انجیل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د دغه روغتیايي مرکز په جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي چې له دې وروسته به د دوی ډېری روغتیايي ستونزې هوارې سي. بسیار مشکلاتی بوده که هر روز ما به او دست پنجه نرم میکردیم. اکثر مریضا ما به لحاظ مشکلات ترانسپورتی به لحاظ مشکلات اقتصادی ما مریضا خود از دست دادیم. از اینجا تا به شفاخانه حوزوی هرات تقریبا به موتر یعنی 50 دقیقه 100 راه طولانیه. انا وسایل نداشتیم، رامم دور بود، کودکا و دگه بردار مریضا ما از بین میرفت، ما هم اقدام بکردیم. به خاطر از اینکه مردم فقیرم، مقصد این دیگونکارم، مقصد اینا وسیله شخصی ندارم که بتونم خود ایباری ببرم. اگر زنه، اگر مرده، اگر پیره، اگر جوانه، مقصد از اینکه میگه بسیار با ما یک لطف میربنی از طرف خدا و از طرف همین وزارت صحت عامه و ریاست صحت عامه و تشکر ما میکنیم از همین مؤسسه و دفتری که با ما همین خدمت کرده. په نظر کې د عامه روغتیا وزارت مرستیال په دغه ولایت کې د روغتیايي مرکزونو د څېړنې په ترڅ کې له یو شمېر روغتیايي مرکزونو څخه لیدنه وکړي. د هرات ښاروالۍ د 22 میلیونه افغانیو په لګښت په دغه ولایت کې د یو بل مهم سړک د جوړولو چارې پیل کړې. د دغه سړک اوږدوالی چې د هرات ښاروالۍ د سړک کار له 4 سترو پروژو څخه یوه ده، څه باندې 2 کیلومتره اوږدوالی لري او ویل کېږي چې په څه کم 6 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. نور حال په چمتو کړي راپور کې د هرات ښاروالۍ ادارې د یو بل سترې پروژې پرانیسته وکړه. د هرات ښاروال وویل دغه سړک د جوړولو لګښت چې د هرات بادغیس لویې لارې یوه برخه هم ده 22 میلیونه افغانۍ کېږي او د دغه ولایت له ښاریانو څخه یې وغوښتل چې د عامه ګټو د پروژو په ساتنه او پالنه کې همکاري وکړي. پروژې چې تطبیقیږي په ښار کې عملا نکاح شروع په دې کې زموږ سره په حفظ او مراقبت کې همکاري وکړي او بله تقاضا هم دا ځینې چې زموږ سره د صفایي او د جواز برخه کې نور زموږ سره لا هم زیاده همکاری وکړي. این پروژه شامل 2 سرک میشه، یک سرک به سمت شمال، یک به سمت جنوب که امروز ما شاهد افتتاح شمال لین سمت شمال هستیم که به عرض 8 متره. مطابق پلان ما ان پیش میبریم و یک پلان دیگه هم در این مسیر وجود داره که یک خط بیارتی یا سرویس های شهریه که او در مرکز سرک قرار داره که امیدواریم در سالهای بعدی اداره ښاروالي بتونه ان او را تطبیق کنن. دغه چارواکي په دوام کې د پرمختیایي پروژو د کیفیت د ښه ترسره کولو په اړه خبرې کوي او ټینګار کوي چې کارونه باید د وکړې له مخې پر مخ ولاړ سي. و اندازه از اینکه تعداد پروژه برای ما مهم است، کیفیت پروژه نیز برای ما خیلی مهم است که چون باید کار با کیفیت صورت بگیره و این پولی را که ما از مردم اخذ میکنیم در مقابل خدمات باید کار با کیفیت انجام بدیم. ما برای مردم شهر هرات برای این آماده میسپاریم که پروژه به وقت زمان زود تحت نظر ناظرین ښاروالي به کیفیت و مطابق همون نرم‌های استاندارد جهانی که برای از او در نظر گرفته شده به وقت زمان از او انشالله ما رو به تکمیل کنیم. له بلې خوا د هرات ښاریان په تیرو 2 کلونو کې د سلګونو لویو او کوچنیو پروژو د پلي کېدو هرکلی کوي او زیاتوي چې لا هم د اسلامي امارت له مسئولانو سره همکاری کوي. واقعا پروژه های خوبی بوده که چند پروژه که ما شما یاد کنم جاده مجیب الرحمن اینا به حساب مایار صاحب شاروا صاحب اینا افتتاح کردن، جاده امید اینا کردن، جاده میلاد همچنین و چند پروژه دیگر هم همچنین همین ساحه اینا تطبیق کردن و واقعا ما خیلی راضی‌ام. کارهایی که فعلا جریان داره از طرف ریاست شهرولی و ولایت هرات واقعا کارهای هنگفت کردن و از لحاظ سرک‌سازی چراغ‌هایی که در سرک‌های عمومی در جاده‌های فرعی که نصب شده واقعا جای افتخاره. د یادونې وړ ده چې د دې ولایت د ښاروالۍ ادارې لخوا په هرات ښار کې د لسګونو پرمختیایي پروژو د پلي کېدو لړۍ روانه ده.
د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د 19 میلیونه افغانیو په لګښت د نوي سړک د جوړولو د چارو د پرمختګ په اړه د هرات ولایت د لویدیځ زون د سړکونو د انجینرۍ عمومي رئیس څارنه وکړه. دغه سړک 15 کیلومتره اوږدوالی او 15 متره سور لري چې د قیصر لامان حلقوي سړک څخه پیل او د بالامرغاب ولسوالۍ سره نښلوي. د یادونې وړ ده چې د دې پروژې لګښت 19 میلیونه افغانۍ دی چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه تمویل شوي دي. د څارنې پر مهال په سیمه کې ماشینرۍ موجود وه او د سړک د پخولو او کیندلو څخه یې هم څارنه وکړه او همدارنګه د سړک انجینرۍ عمومي مدیر سایوي انجینرانو ته لارښوونه وکړه چې د ژمي موسم ته په کتو سره د سړک چارې چټکې کړي. د هرات ولایت د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا یو اندازه نشه یي توکي عمان کشف او له منځه یوړل. د هرات ولایت د اوبې او فارسي ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ منصوبینو د څو عملیاتو په ترڅ کې 1600 کیلوګرامه عمان په نوم بټۍ چې د نشه یي توکو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېده کشف او وسپځول سوه. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو د ساتنې نوی امیر معرفي او په کار یې پیل وکړ. مولوي نقیب الله د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر د امیر او یو شمېر کارکوونکو لخوا د تاریخي اثارو د ساتنې د نوي امیر په توګه معرفي سو. مولوي قیاسي د تاریخي اثارو د ساتنې او آبادۍ په برخه کې د پخوانی امیر زلمی صفا هڅې وستایلې. مولوي قیاسي د اسلامي امارت د رهبرۍ اطاعت د هر فرد دنده وګڼله او ویې ویل چې د ملت د خدمت په برخه کې باید کار وسي. د تاریخي ابداتو نوی امیر مولوي نقیب الله وویل چې د کارکوونکو په همکارۍ به د تاریخي ابداتو ساتنې په برخه کې جدي کار وکړي. محترمو لیدونکو اوس هم ستاسو پام راوړم زموږ د همکار حبیبي صاحب په غږ کې د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ او ژوندی اوسئ. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. پنجشنبه هرات شهر نیمه وریځ 11 درجه وویشت تیتای لس. غوریان نیمه وریځ 11 درجه وویشت تیتای دیارلس. کراخ وریځ 11 درجه دورویشت تیتای 9 او پشتون زرغون لمر 11 درجه 11 تیتای 12. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د عامې روغتیا وزارت د معین لخوا د انجیل ولسوالۍ په جلوارچک کلي کې د یوه روغتیایي مرکز د ودانۍ د پرانیستلو مراسم د هرات ښاروالۍ ادارې له لورې د 22 میلیونه افغانیو په ارزښت تر کاریزک پله پورې پروژه پرانیستل او د ولایت مقام کې د پولیو د ولایتي کمیسیون غونډه جوړېدل. درنو قدرمن لیدونکو دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو پولیو چشم ته راسپارم.